बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान हमारे बाजौड़ के, और वहाँ पे जो हादसा एक हुआ है और एक रियान ज़ेब हमारा एक नौजवान लीडर था वो शहीद हुआ है। इंशाल्लाह लोग मुतमईन रहें बात है कि इंशाल्लाह हम उनको ढूंढेंगे, और ऐसे लोग ऐसे अनासिर तो इस तरह हमारे नौजवानों को या हमारे लोगों को इस तरह शहीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको हम कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। ملګرو دا و د خیبر پښتونخوا نامزد شوی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور کوم چې تقریر تاسو واوریدو په هغې کې وایي چې د ریحان زیب چې کومه واقع شوې ده و چې زه کله په اقتدار کې رالم نو د دې کم بدل چې دی هغه به زه اخلمه. یعنې دا تقریر دا کم سپیچ چې کړی دی نو دا هم پرون شوی دی او د هغې باجوړ څه کسانو هغه تلي وه ورسره میلاو شوي وو او هغه ورته تپوس وکړو چې ریحان زیب چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دی او تر اوسه پورې د هغې کوم قاتل چې دی هغه مخې ته رانغی. نو کم ګنډاپور چې دی هغه ویل چې آیا زه به د دې کم قاتل چې دی هغه به زر تر زره معلومومه، خو چې کله زه وزیر اعلی شم او که موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې کم اکثریت چې دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف دی او داسې ښکاري چې وزیر اعلی هم دغه ګنډاپور دی. نو که دغه راشي او د کم باجوړ کم عوام چې دي د ریحان زیب کم مور او پلار چې دي د هغو چې کم امید دی وایي چې آیا پاکستان تحریک انصاف که په اقتدار کې راغی نو موږ ته به انصاف راکوي. نو موږ هم ګورو چې پاکستان تحریک انصاف په اقتدار کې راشي نو په د ریحان زیب عقل باندې به هغه څه کوشش او څه نیوکې هغه کوي. نو دغه کم لنډ شان معلومات چې هغه هم تاسو سره شریک کول، دا کومې نوې ویډیو چې راغلی وه موږ د ریحان زیب باره کې کم نوې خبر نوې څه چې راځي موږ تاسو سره په دې چینل باندې هغه ډایرکټ شیر کوو. موږ وایو چې زموږ کم ویورز چې دي هغه د دې نه خبر وي. نو امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.